السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد او مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره یو سړی چې کور په کرۍ ونیسي بیا پکې هلته د انګورو ونې مڼې ونې سیبانو انارو ونې پکې نو دا عام طور سره کریدار خوري. جناب محترمه دا مسله بالکل المحیط البرهانی صراحتا ذکر کړې ده، بالکل صراحت سره ذکر کړې. محیط برهانی کتاب الاستحسان والکراهیت هغه کې الباب الثاني عشره 12 باب فی الکراهیت فی الاکل، هغه خوراکونه چې مکروه دي. ما سره 5 جلد 352 نمبر صفحه دارالکتب العلمیه مکتبه والا. دی وی و اما اذا كانت الثمار على الاشجار فالافضل ان ياخذ في موضع ما الا باذن. دی وی هغه کورونه چې په کرای باندې ونیول شي او په هغه کې كانت الثمار على الاشجار میوي په ونو باندې وي نو فالافضل افضل خبره دا ده الله یاخذ چې دا دغه وانه دا میوه ونه خورلې شي په موضع ما الا باذن، مگر په اذن د مالک سره. نو دا به نه خوري، خورلې مکروه دي او بلکې مکروه تحریمی دي، مگر باذن په اذن د مالک سره. او دا ډیره اسانه خبره ده، یا چې کله ور سره معامله کوي کرایه کې نسی ورته دی وای چې الکه ګوره دلته میوه پکې دي دا کبه مون خورلې دا بروي او یا کوونی ولې نن سبا خو اسانه خبره د ټلیفون دی ورته کې د دې لپاره چې د کراهیت نه بچ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.